سلامونه دوستانو، لکه څرنګه چې ما تېره ویډیو د دې په اړه جوړ کړې وه چې آیا آنلاین پیسې ګټل حقیقت لري او که نه. د هغې په اړه مې بشپړ لارښود تاسو ته کړی و. نو په نن ویډیو کې درته ښیم چې د آنلاین پیسې موږ وګټو نو کومې صرافۍ ته یې ولیږو او کومه صرافۍ د دې لپاره بهتره ده او څنګه کولی شو هغه صرافۍ ته پیسې راولیږو، څنګه کولی شو چې بیرته یې بل چا ته ولیږو او څرنګه یو کرنسي بلې ته سواب کړو. نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه ښودلې. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه ده، نو کوم که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ. ما به د دغه صرافۍ لینک تاسو ته د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي، په هغه لینک باندې کلیک کړئ، تاسو پلی سټور ته وایي او دغه صرافۍ را انسټال کړئ. نور راځئ د ویډیو په طرف. ملګرو چې کله مو صرافي انسټال کړه را به شي صرافي به راخلاصه کړئ، دغه سی والټ په نوم دی. کله مو چې راخلاصه کړه بیا به راشئ دلته په دا سپین خط باندې ورته کلیک کړئ، دا سینه په لوګین چې لیکلی چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په دا سپین خط به ورته کلیک کړئ. دلته بیا په سپین خط باندې کلیک کړئ، چې کله مو په سپین خط باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو نه وایي چې په ایمیل یې غواړئ که په نمبر یې غواړئ چې جوړ کړئ. نو زه ورته ایمیل انتخابوم. په ایمیل کې به دلته دغه تشه خانه کې به ورته خپل جیمیل ولیکئ چې کوم باندې اکاونټ جوړوئ، بیا په دا شین خط کنټینیو باندې ورته کلیک کړئ. چې کله مو په کنټینیو باندې کلیک کړه دلته تاسو ته یو درې تورې درکوي، تاسو به هلته ګورئ چې اول کوم یو د لاندې غټ ځای کې به همغه انتخابوئ، چې دویم کوم یو همغه به انتخابوئ، چې دریم کوم یو همغه به انتخابوئ. مثلا ما سره اول دغه یو دی، دویم چې دی دلته موږ سره ای پي دی، ای پي چې دی دغه هلته یې لیکلی دی، ولې زه پکې ګورم په دغه ځای کې ای پي موږ سره لیکلی او بیا سی او دی، سی او موږ سره دلته لیکلی. نو په کمپلیټ به کلیک کوئ، په نمبر به انتخاب کړئ، هلته چې کوم اول ښایلی اول به همغه انتخاب کوئ. بیا ستاسو جیمیل ته یو کوډ ځي، چې کله درته کوډ لاړ تاسو به راشئ خپل جیمیل ته. مثلا زه دلته جیمیل ته راغلمه، دلته به خپل همغه جیمیل خلاص کړئ په کوم چې غواړئ تاسو اکاونټ جوړ کړئ. هغې نه بعد به راشئ همدغه سی والټ کمپنۍ لخوا به تاسو یو کوډ راغلی وي، په همدغه به کوډ به کاپي کړئ. چې کله مو کافي کړه را به شئ خپل جیمیل به راخلاص کړئ، هغه اکاونټ به راخلاص کړئ، هلته به دا کوډ ورته پیسټ کړئ. چې کله مو کوډ پیسټ کړه هغې نه بعد به تاسو ته چې دی یو بل صفحه راشي. مثلا دلته ما ته دغه صفحه راغله، په دغه ځای کې تاسو ته دا صفحه نه ښکاري خو دلته به تاسو چې دی یو کوډ به ورکوئ. کوډ به داسې کوډ ورکوئ چې اول توري چې دی هغه په انګلیسي کې وي او غټ وي او نور توري وډوکه وي. لکه مثلا خان شو په هغې کې باید کې غټ وي، نور توري وړوکي وي. بیا یو څو عدد یې بشمېرې لکه 1 2 3 4 5 دغه رقم او هغې نه بعد چې دی بیا تاسو چې دی یو زینه او سټار دغه ورکوئ، دغه علامې. چې کله مو ورکړه بیا لاندې په کمپلیټ باندې ورته کلیک کوئ، بیا تاسو ته دغه شان صفحه راځي، دلته به په دا سپین خط کلیک کوئ، تاسو سره به دغه شانتې صفحه راشي. دلته اوس موږ څنګه کولی شو چې اکاونټ نه یو بل چا ته پیسې ولګو یا موږ ته بل څوک پیسې رالیږي یا موږ د دې اکاونټ ادرس څخه لور کړو او څنګه یو کرنسي بلې کرنسي ته سواب کړو. د رالیږلو لپاره به دغه غشه چې کوم لاندې خوا ته راغلی په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړه نو دلته به چې دی موږ سره یوه بله صفحه راشي. په دغه صفحه کې مثلا موږ سره اول به تاسو راځئ په دغه ځای کې به هغه کرنسي انتخابوئ کومې کرنسي چې تاسو ته پیسې رالیږي. هغه کس نه پوښتنه وکړئ چې کومې کرنسي ادرس زه تاسو ته ولېږم، نو همغه کرنسي به تاسو دغه ځای کې ورته انتخاب کړئ. دلته زموږ سره په زرهاو سلهاو کوینونه دي، نو هغې نه بعد که چېرته تاسو نشئ پیدا کولی په سر کې همغې کرنسۍ نوم ورکړئ، هغه درته خپله د پاس اول سر کې راځي. مثلا زه ایچ ډي ټي غواړم، یو ایس ډي ټي مې سرچ کړه او ایچ ډي ټي راغلمه. بیا دغه ځای کې تاسو سره وایي که نه چې تاسو کوم ماډل ادرس غواړئ کاپي کړئ، نو دغه هلته به تاسو چې دی همغه ماډل ورته انتخاب کړئ، ټي آر سی شل ای آر سی شل بیب شل آی ویکس دغسې نور کوم ماډل کې غواړئ تاسو کاپي کړئ. هغه کس نه به پوښتنه وکړئ مثلا زه بیب شل غواړم، نو په همدې ورته کلیک کوم. ستاسو اکاونټ نوی دی تاسو باید دلته یو شپږ عددي کوډ ورکړئ چې هغه کله تاسو پیسې لیږئ یا بل څوک درته بل چا ته ادرس کاپي کوئ نو دغه کوډ درنه غواړي او په ذهن کې یاد وساتئ دغه کوډ او پاسورډ. دې نه بعد بیا تاسو چې دی تاسو سره به دغه شانتې یوه صفحه راشي، دلته به یو تاسو ته کیو آر کوډ ورکړي، کولی شئ کیو آر کوډ هم ولګئ خو ادرس چې دی موږ دغه ځای نه کاپي کولی شو. لاندې په دا کاپي اپشن باندې کلیک کړئ، چې کله مو په دغه باندې کلیک کړئ نو تاسو به هغه کس ته دغه ادرس چې کوم دی دا ولېږئ. اوس څنګه کولی شئ چې موږ بل چا ته پیسې ولګو، نو هغې لپاره په دغه بل څنګ کې دا تېره خوا ته چې غشی کش دی په دې به کلیک کړئ او همغې په رقم به دلته هم همغه کرنسي انتخاب کړئ، کومه کرنسي چې تاسو غواړئ ولېږئ. مثلا موږ دغه کرنسي غواړو چې ولیږو ایچ ډي ټي، همدا ایچ ډي ټي غواړو او بیا په دغه څنګ کې دا پاس د سور خط چې لیکلی په دغه ځای کې به ماډل ورته انتخاب کړئ او لاندې به چې دی چې څومره لیږي هغه ورته انتخاب کړئ او بیا به لاندې دغه ځای کې تاسو ته شین خط درکړي. موږ سره خو فی الحال دې والټ کې پیسې نشته، په هغې به کلیک کړئ نو هغې کس ته به پیسې لاړ شي خو هغې نه مخکې تاسو نه هغه شپږ عددي کوډ غواړي. اوس بله کار دلته موږ سره چې دی په دغه ځای کې چې دی موږ ته د کرنسۍ ریټ معلومیږي. لکه مثلا د بي ان بي کې ما چې د بي ټي سي بیټ کوین کې ما چې دی 92,000 دی، همدغه
رقم د نورو کرنسیانو قیمت تاسو ته ښکاري. اوس څنګه کولی شئ چې یوه کرنسۍ بلې ته سواب کړو؟ هغې لپاره په دا دوه غشو باندې کلیک کړئ چې کله په دې باندې کلیک کړو دلته به په دغه ځای کې هغه کرنسي انتخاب کړئ کومې کرنسۍ چې غواړئ بلې کرنسۍ ته چینج کړئ. نو هغې لپاره به راشئ هماغه کرنسي به انتخاب کړئ او بیا به راشئ دلته به دویم هغه کرنسي انتخاب کړئ کومه کرنسي ته چې غواړئ سواب کړئ. مثلا زه غواړم USDT TRX ته چینج کړم نو یو USDT ورته لیکم چې موږ سره 3 TRX کېږي. نو راځم بیا به دغلته تاسو سره شین خط درکړي په هغې به کلیک کړئ نو تاسو سره به چې دی دغه سواب شي. دوستانو دغه وز موږ د نننۍ ویډیو چې څنګه کولی شو د آنلاین پیسو ګټلو لپاره یو غوره صرافي وټاکو. نو په دغه ویډیو کې مې درته ټوله طریقه وښوده. نو په راروانه ویډیو کې به زه دغه طریقې درته ښیم چې څنګه کولی شو آنلاین پیسې وګټو او کوم سیسټمونه نه ګټلی شو بالکل ټوله طریقه یې درته ښیم. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه په کمنټ کې راته ولیکئ چې آیا د آنلاین پیسو ګټلو سیسټمونه درته راوړم او که نه. نو ضرور په کمنټ کې ځواب راکئ. نو په الله سپارم د خدای په امان.